اعتکاف دا اوچت اور مسنون عمل لے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف اختیار کړی دی او د هغې نه بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطهرات یعنی بیبیانو هم دا عمل دا کړی دی. اوس هم ډیر نارینا او ډیر زنانا هغه دا سعادت حاصلې اور اعتکاف والا عمل دا اختیاري. اعتکاف معنا کلک باندې کېدل، جم باندې کېدل اور اصلاح کې دې ته ویل کېږي چې د رمضان مبارک آخري عشره کې د عبادت نیت سره یو جمعات کې ټهراویدل کې ناستل سو پورې چې د اختر میش هغه لیدلی نه وي نو هغې پورې دا عمل دا جاری وي. زنانو لپاره بهترین ځای هغه کور دی او نارینو لپاره بهترین ځای دا جمعات دی. نارینا چې کوم ځای کې وي د دنیا ګوټ ګوټ کې خپل کلی کې علاقې کې یا خپل ملک یا بیرونو ملک چې کوم ځای کې وي نو د دې موقع نه فایده واخلي او دا عمل اختیار کی. البته زنانو لپاره اعتکاف صرف د کور نه علاوه بل څه دی کې یعنی دا نشي کېدی، دا بهتر نه دی. زنانو لپاره بهترین ځای هغه دی چې کوم ځای هغه متعین کړی وي، مقرر کړی وي د پاره د عبادت چې څنګه نور مزونه تلاوت وغیرہ د کور داسې یو حصہ هغه جمعات لپاره مقرر کړی وي نو پای کې هم اعتکاف د عمل اختیاري. اعتکاف لپاره ځای او دارنګې پردې اچول دا څنګه دي نو دا د پاره د یکفي دي چې د انسان متکف یکفي هغه ټهراوي شي ورنه که چېرته دغه پردې وغیره دا نه چي بیا هم اعتکاف صحیح دی. لیکن چونکې دې کې خشوع او خضوع زیاته وي او د انسان توجه هغه خالی شي. لکه تاسو ګوره یو سړی عبادت کوي، ذکر کوي، تلاوت کوي، لیکن بل انسان داسې دی چې هغه ځان باندې څادر اچولی او مخې پټ کړ دی ای که هغه عبادت کوي نو هغه ته یکفي هغه زیاته وي. نو چې څومره یکفي سره چې د ده توجه خالص هغه د الله طرف ته وي دومره د هغې شان د هغې اثرات هغه زیات وي. نو اعتکاف لپاره شرایط هغه بیان شو چې اعتکاف لپاره مسلمان پاتې کېدل دا لازم دي. دارنګې اعتکاف لپاره شرعي جماعت، اعتکاف لپاره جنابت نه پاکواله، اعتکاف لپاره د اعتکاف نیت او کوم ځای کې چې اعتکاف کوي هغه شرعي جماعت وي د دې خبرو خیال ساتل دا پکار دي. که یو زنانه داسې وي چې هغه کور کې اعتکاف طرف ته توجه اختیاري لیکن کور کې د هغې دیکھ بال لپاره د کور خدمت لپاره نور څوک نه نو داسې زنانو لپاره دا ثواب مفت ملاویږي. هغو لپاره اعتکاف کول نه دي پکار. دې لپاره هغه کس لګي چې هغه بالکل یعنی د هغه نور بیا سکار وغیره نه هغه باندې د کور ذمہواری د کور نگرانی دا پی نه نو داسې زنانه اعتکاف کولی شي. نو بعض داسې مستورات هغه یي چې هغو ته داسې سعادت ملاویږي نو هغو لپاره دې موقع نه فایده اخیستل پکار دي، اعتکاف دا کول پکار دي. دارنګې که یو زنانه ته یعنی داسې دغه نه نو هغه د نور ذکر اذکار تلاوت موز وغیره نور عملونه دا د اختیاري. اعتکاف والا عمل دا هغه کس لپاره دی چې هغه بالکل هغه فارغ کس دی هغه لپاره اعتکاف کول پکار دي. نو کورونو کې زنانو لپاره جدا ځای متعین کول پای کې اعتکاف کول. دارنګه اعتکاف لپاره زنانو لپاره یو خبره دا هم لازم ده چې د خاوند اجازت دی لپاره لازمی دی. چې کومه زنانه اعتکاف کوي خپل د کور والینا اجازت به واخلي او بیا اعتکاف وغیرہ دا به اختیاري بغیر د اجازت نه یعنی اعتکاف هغه صحیح کیږي نه. نو زنانو لپاره دا لازمی دا خبره ده. دارنګه اعتکاف لپاره بعض خبرې داسې دي چې هغه مستحب دي او متکف چې کله جمعات تراغي نو د بعضو خبرو د دې به خیال ساتي. یو خبره دا ده چې لاینی خبرو نه به ځان بچ کړي
جبی نه بسره کلمه خیر وکای کلمه خیر یعنی خبره اتکال کې بدا اختیاري ښا. نمبر 2 قران پاک تلاوت با کثرت سره کوي ښا. یو پارا ختم دویمه پارا ختم لسمه پارا ختم تیسو مازیګر شي من الجنه والناس دویمه رضوی بیا قران پاک تلاوت دغه انداز سره یعنی سو زلا دا قران پاک د تلاوت د ختم سعادت دادتا حاصلېږي ولی چې اوس دی بالکل دیتا یعنی بالکل فارغ دی او بهترین موقع د لپاره دارنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود کثرت سره ویل صلی الله علی النبی الامی اللهم صل علی محمد یا مزواله درود شریف تعالی یاد دی نو بس هغه کثرت سره وایغه. دارنګه نوافل او اهتمام بګی تحیۃ الوضو متقی بسګی چې کله دی عادتو کی شیطان سره قصو کی نو دی به یو سو رکعاتونه لسو کی آئے که یو تحیۃ الوضو دی او که تحیۃ الوضو آسان یعنی پښتو کی دوائی نو دی عادت شکرانه نوی عادت چې کله توم جمعات تراشی نو دغه انداز سره دانیت کوا چې زه دی عادت د شکرانی مزدا ادا کوم درې اهتمام بګی. دارنګه تحیۃ المسجد چې ته کله جمعات ته داخل شي نو تحیۃ یعنی د جمعات شکرانه موږ جمعات درازونه او که جمعات دراشو نو قبله طرف ته شا او دارنګه بل غاټ موږ سوکو یعنی مخ او هغه جمعات کې هم موږ خبرې کوو چې هغه یعنی هغه بار ماحول کې جمعات دی الله کور دی دې کې با صرف ذکر اذکار د دین کار دا بکای. قران پاک سورۃ جن کې راځي وان المساجد لله جمعتنا دی الله تعالی دی ولا تدعوا مع الله احد پدې کې دی الله تعالی یاد شوی بل چاله مې یاد وای. نو متقی په تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد دارنګه اشراق مز موقته ملاو اسلا اشراق بګی که اشراق نوم تعالی ير شو سړی راګیر شو وای د نور خاتم مزکو ما کله چې نور خيږي ها دارنګه چاش مزدې ساخ مزدې نه لس بجې د ټیم کې کیږي دا مز د روزای برکت لپاره دی اوابین مزدې د ما خامرو جما دګړه دیغې نو رستو کوا صلات الليل له زیاتو نه زیات د شپې 12 رکعات او وخت سره کم دی دا بنې د آخرت غم دی نو شیطان لبار 2 رکعات بم دی 2 رکعات مزکا دام تعالی کافی الله نه غواړه معافي بهترین ټیم دی هغه خلک چې جیلونو کې راګیر دي څوک هسپتال کې راګیر دي او څوک چې کوم دی یعنی بار ملکونو کې راګیر شوی دی نو چې انسان لپاره داسې یو ټیم موقع ملاوي شي هغه لپاره سعادت حاصل البقادي چې دی کې دا عملونه دا اختیاري. دارنګه کلمه طیبه هغه دی روایا لا اله الا الله محمد رسول الله دا کثرت سره استغفار چې کوم دی دا کثرت سره وایا. دارنګه نور چې څومره نوافل دي صلات تسبیح ټیم دا د ملاوي شو موقع ده اوستا کار دغه ریغه چې اوستا ته ټیم ملاوي شو صلات تسبیح مز روزانه کوه روزانه صلات تسبیح زیات نه زیات 60 منټه ټیم په دې باندې لګي نو چې تا یو ځلو کو نو ته وای افسوس کدا چې مخکې زه خبر وې ما به همیشه لپاره دا کوه دا خو جدا خو خوان لغه یو سړی نابینا هغه چې د کیر نو خړلېغه نو طالبان ولکیر راړه هغه سړی چې کوم دی هغه کیر نو خړلې نابینا قدرتی طور سره پیدایشي داسې وخه پیدایشي دی هغه یعنی سترګې سر نوینا نو چا کیر ولراړه طالبان وی دا کیر خورا هغه وی کیر زنه خورما ملایکی مما انخلی وینا دا ډیر خشه دیغه دا ډیر خوږ شی دی ناغه خوږ شی چې د سګلې نو ودا څنګه خوږ دی دا ویلا تک سپین دی رنگي تک سپین دی وی څنګه سپین دی نو سپین هغه نو لیدلې پیدایشي دا چې سپین شی اب څنګه لیدلې ویلا کڅنګي دریاب کناري تک الی تک سپینی کساو سره مینی نو تک سپینی دیغه هغه دا څنګه سپین سپینی څنګه الی څنګه دا تعریف لاس دا شودراو او دارنګي داغه نابینا لاس پاغي منځه اته دا کوو دغه وکړه چې داسې لاس ته داسې لیلا هغه زما د پلار توبه ده دا چې کیر زدا نه خرمه دا زما ملایکی داون خلیغه لہذا څه غواړي وکړو نشلا لارې باندې کسان دی ویل سړی مو سره ودی سي اده باندې کیر خراوغه سړی په زور نیولې او دارنګ دوه کسان چې کوم دی هغه لاسونه نیولې چاخونه او یو کس خولې کې ولا دا کیر ورګیغه چې خولې تک کیر ولا خولې تک هغه پیر چې کله کیرو سګ نو هغه خو
نو هغه چې کوم دی خوله کوله وکړه دولخه مزې سره نور اسانتیا سره دا کیر ولا ورک کله چې پلیټ خلاص شو ناغي یو پلیټ به خو بل نه یو پلیټ به جو بل نه ښه شیخ وګه او څکرې نو دا ورته یو بلاح کار الا چې دا کیر به څنګه شي دا وجه د زما ملایکی اون خلیغه نو دارنګ عبادتونه اعتکاف شو صلات تسبیح مو شو دارنګ نور عملونه شو دا ټول لخوندي خو موږ دا ګران څه ښکاری چې موږ منې هغه د نابینا کار دی چې موږ کیر چې دا خوړل نه نو دینی خبره هر یو خبره د کیر نه خوځه راغه کیر کې دومره خوګواله نشته لکه څنګه چې د دین هر یو خبره ته ګوره هغه صلات اشراق دی صلات تسبیح دی اعتکاف دی دارنګ قرآن تلاوت دی دا چې څومره د دې میټاز خوګواله د موږ ته ملاوي شي نه دیغه او چې کله میټاز خوګواله حاصل شو نو بیا رزش په کوم دی مسلمان بیا پدی باندې بیا مړیږي نه بیا ځای کاریغه دارنګ د ليلۃ القدر شپه ملاوي شي ليلۃ القدر شپه کتا سره قدر نو تا ته ملاوي شي ليلۃ القدر قرای کی دا دعا ولا اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني یا فاعف عنا جمل بزویا یا الله ته ډیر زیات معاف کول والي معاف کول سره مینا ساتي نو زما ګناونه معاف کی دا څوک اتکاو لپاره وسوک سعادت منی چاغه د لپاره تیار شي هر جمعات کې دا جمعات ته بلال جمعات ته که هلال جمعات ته چې کوم یو جمعات ته نو هر کس لپاره یعنی تاسو هم دعا کوئ کوشش شش لګوئ چې څوک نه څوک د لپاره تیار شي جمعات یعنی دغه شان لپاره نشيغه کورونه جو زنانو ته چانس ملاوي شي او دارنګ د عملونه دا اختیار کیږي اعتکاف لپاره معتکف لپاره کمی خبرې دي چې هغه به اختیاري کانا پینا دا کولې شي په جمعات کې دارنګ دې کې کپڑے بدلولې شي تیل لګولې شي تیل لیکن احتیاط بګي دومره تیل نه چې جمعات و سره غوړ کی و سره د دې خیال به ساتيغه دارنګ جمعات کې وا سبګي یعنی جمعات کې خطر کې سره دا پاتې کی یو سره دا چې هغه نسواری دی ښا نسواری یا سنگرټس کې نو هغه جمعات کې چې کوم دی د دې با خیال ساتي خیال به ساتي چې دا نشه وغیرہ نن چې نسواری روزه ماته کې نو الله والله عمله چې کوم دا هغه نسوارو باندې سنگرټ نه لوګي وغیرہ وکاږي نو اعتکاف کوونکې جمعات کې ودا کار نه کوي لیکن دی اوس ټینګې نشي هغه لپاره علما او مسله خود الله چې کله د باتروم د زین تلو کې او باتروم کې دی با ډبل کار اختیار کیږي نو دی بسو کې هغه کې کش براګي د غوګونو نه لګي باوکاږي دا پوز نه د خلینا چې سو کش راخل د نشد ونی وخت با د خراب نشيغه نو جمعات کې ودی نس کې د ټینګې نشي دغه شان له نسوار شل دارنګي کمان نشد اختیاري یعنی چې د ټیم دا ځای نشي نو دا چې زیږي چې هغه لکه باتروم بیت الخلا شو نو تلو کې دغه انداز سره دی با خپل نشه دا پوره کوي با او دارنګي جمعات کې به دا عمل دا نه اختیاري دی با خیال ساتيغه دارنګي جمعات کې به دې اختیاري ټچ والا موبایل باندې استعمالي دینی چې کوم دی دینی خبره دی اوس ګوري دین لپاره استعمالي هغه استعمالول شي لیکن چې دې ځان بچ کی د ناروا نه ځان بچ کی نو دی با د دې خیال چې کوم دی دا به صادقه نو جمعات کې د اعتکاف بنیت باندې جائز او دارنګي بعض عملونه داسې دي چې دا ناجائز دي د دې موږ لا خیال ساتل پکار دي د اعتکاف ډیر زیات مسائل دي نو دا موقع باندې دا موږ لپاره معلومول پکار دي او دغه انداز سره باغی باندې عمل اختیارول پکار دي او دعا پکار ده چې هر مسلمان اعتکاف ول عمل لپاره تیار شي نو دا مسائل چې کوم دي دا موږ لپاره بعض مسائل داسې دي چې هغه سره اعتکاف دا ماتي لکه جمعات نه یو سړی بار ته بغیر د ضرورت نه هغه وځيخه بغیر د ضرورت نه باتروم نه نشته او دې بار تاسو فضل دي نو کدی چې دا لږ وخت لپاره بلاړ شي نو د اعتکاف دا ماتيږي د دې با خیال ساتيغه دارنګي جمعات نه چې کوم دي د سګي جمعات نه بار دا بیمار ګورسای لاړ شي بیا هم چې کوم دي یادارنګي جنازي لا دا ټول ثوابونه د لپاره مفت ملاويږي نو د اعتکاف دې سره دا مات شي او دارنګي ختميږي دارنګي یو سړی مجنون او بهوش شو اعتکاف اتوماتیک د اعتکاف دا ختم شوه لیونی شو
زین کا په د فیوز کوم دی فیوز والو ته سړی لیونی شغه مدهوش نو اوس دغه یعنی هغه ختم شغه. یا دارنګي جمعات کې داسې مسله ده چې جمعات ارتاویږي یا بیلای اور واغست نو بیا چې کوم دی په جمعات نه بعض وخت اتوماتیک بیا وځيغه بعد داسې حالت راشي چې دی په خپل وځي یعنی د جان خطر ده نو بیا و دی اعتکاف دا ماتي او دارنګي دا بعد وځيغه. دارنګي مرتد شي او انسان دین پرې خود نو بیا هم اعتکاف دا ختم شوه دا وسره ختم شو. روزه مات شله اعتکاف دا وسره هم ختم شو. او بعض وختونو کې بعض داسې حالت هم راځي چې بار داسې حالت وي چې جنگ جګړه وي یا یو ځای کې حادثه په غشله او هغه کې د ډېر انسانانو جان خطر ده او د لاس نه ختمېدو امکان شته دی چې دی هغه بجلی هغه لین هغه ختم کی چې هغه اور میټاو شي یا هغه جنگ جګړه نو داسې حالت کې دی اعتکاف یعنی دا ماتول شي او د جمعات نه بعد تدلی شي خو اعتکاف د لاړه هغه نه فایده هغه پکې زیاته وشله او دغه نه د اعتکاف دا ختم شو. نو د اعتکاف مسائل د لپاره معلومات د دې پکار دی او په دغه انداز سره مونږ به اعتکاف ول عمل دا به اختیارو. نو دې جمعات کې هم مونږه څومره مالی والدي هر یو کس چې کوم دی هغه دا کوشش وکړي چې د اعتکاف لپاره یعنی زه تیار شم غزنی بل کس دې لپاره فکرمن شي نو چې هر انسان دې لپاره فکر اختیار کړي الله تعالی به دې لپاره څوک نه څوک چې کوم د لپاره د چا سعادت د داسې وي څو خوش قسمت وي چا قسمت کې وي الله تعالی باغه د لپاره تیار بکی نو ان شاء الله موږ ټول به د لپاره کوشش کوو ولی چې وخت چې کوم دی هغه کم دی 19 او دارنګي د 20 رمضان دغه ټیم نه رستو چې کوم دی یعنی د نور خاتونه نور پریوتونه مخکې اعتکاف والا حضرات چې هغه ته متکف وي هغه نوم بدل شغه هغه ته بیا متکف ویل کی لکه حاجی صاحب حاجو کی هغه ته حاجی صاحب ویل کیږي نو دارنګ دته متکف ویل کی او دارنګ عربی کې ورته عاکف دا ورته ویل کی نو دې انداز سره د نوم هم بدل شو او دا یو سعادت ته خوش قسمتی دا نو دې لپاره تمام مسلمانانو لپاره یعنی دا یو موقع او دارنګ دا فکر کول پکار دی چې هر مسلمان دې لپاره فکرمن شي چې هر محلي کې هر جمعات کې چې کوم ځای کې پای کې با جمعات مز ادا کیږي په وخت نو هغه کې اعتکاف لپاره یعنی څوک نه څوک تیار شي نو تمام مسلمانان با ذمہواری نه اخلاص شي. الله تعالی دې موږ دا سعادت نصیب کی اللہ تعالی دې لپاره بهترین انتظام وکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك